خوبونه د خاص پیغامونو سره یوسف خرڅ کړی شو. کله چې حضرت یعقوب خپل ملک کنعان ته واپس راغی او د هغه کشر زوی بنیامین پیدا شو، اوس د حضرت یعقوب 12 زامن وو. حضرت یعقوب ته په خپلو ټولو بچو کې یوسف ډیر ګران و. هغه یوسف سره په دې وجه مینه کوله ځکه چې هغه د راحیل زوی و او هغه د حضرت یعقوب په بوډاتوب کې پیدا شوی و. یوسف یو ډیر ښه، ایماندار او فکر کوونکی هلک و. نو حضرت یعقوب د یوسف دپاره رنګداره چوغه جوړه کړه. دا د حضرت یعقوب د یوسف سره د مینې خاص نښه وه. په دې وجه د هغه مشرانو رونو د هغه سره ډیر حسد کولو. یو ورځ یوسف هغوی ته وویل دې خوب ته غوږ ونیسئ. ما خوب ولیده چې موږ ټول په پټي کې ګېډۍ تړو چې ناڅاپه زما ګېډۍ ودرېده او ستاسو د ټولو ګېډو زما ګېډۍ ته سجده وکړه. د هغه رونو هغه ته په حقارت سره جواب ورکړ، ستا څه خیال دی چې ته به په موږ باندې حکومت وکړې او موږ به تا ته ټیټ شو څه؟ بیا یو څو ورځې وروستو یوسف وویل ما بیا خوب لیدلی دی. دا ځل ما وکتل چې نور او سپومۍ او 11 ستوري راغلل او ما ته سجده وکړه. اوس د یوسف د رونو نفرت د هغې نه هم زیات شو. هغوی به هغه سره صحیح خبرې نه کولې، خو د هغه پلار په هغې ډېر فکر کولو څه چې یوسف ویلي. یوه ورځ د یوسف رونو د کور نه لرې د خپلو رمو حفاظت کولو چې حضرت یعقوب یوسف ته وویل چې لاړ شه او وګوره چې هر څه ټیک دي. کله چې د یوسف رونو هغه وکته نو وی ویل وګورئ د خوبونو لیدونکي دلته راغی، راځئ چې مړی کو. خو د روبین په یوسف باندې زړه خوږ شو او هغه نورو ته وویل چې د دې په ځای به یې کوهي کې وغورځو. د هغه دا منصوبه وه چې وروسته به یې پلار ته واپس کم. کله چې هغوی د ماښام ډوډۍ خوړه نو هغوی د سوداګرو یوه قافله ولیده چې په لاره را روانه وه. هغوی رونو خپلو کې سلا وکړه چې یوسف به په هغه سوداګرو خرڅ کو. نو هغوی خپل رور د سپینو زرو په 20 روپو خرڅ کو. سوداګرو یوسف مصر ته بوته. هغه ډیر خفه و. د هغه پلار په کور کې جړل او نه پوهېده چې په یوسف باندې څه چلو شو. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی، رنګداره چوغه د چا وه؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی، د یوسف رونو د هغه نه ولې نفرت کولو؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم، د سپینو زرو په 100 روپو یوسف خرڅ شو. ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زمونږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ